کار د بد امنیو دی د امن سپین بهر مشه خول د نن میړانې. د هوتخیلو برېښنا پایو تولید فابریکې کې د روان کال 9 میاشتو کې د زرګونو پایو تولید او د ژمي تولیداتو کچې دوام لپاره د نویو تجهیزاتو نصبول. د افغانستان برېښنا شرکت ساختماني چارو ریاست اړوند د هوتخیلو برېښنا پایو تولید فابریکې کې د روان 1403 لمریز کال 9 میاشتو کې د بیلابیلو کچو ټول ټال 6112 اصله کانکریټي پایې په نړیوال معیار برابري تولید شوي دي. تولید شوي پایې پر کابل سربیره، پروان، جوزجان، پکتیا، ننګرهار، خوست، میدان وردګو، غزني، کندهار، اروزګان او هلمند ولایتونو ته لیږدول شوي دي چې د ځایي شبکو پر پراختیا او اصلاح د پام وړ مثبت اغیز کړی دی. د هوتخیلو برېښنا پایو تولید فابریکې کې د ژمي موسم کې د پایو تولید لړۍ دوام لپاره تولیدي پایو ته د اړتیا وړ بخار ورکولو په موخه د 1 میگا پاسکال بخار فشار په ظرفیت ماشین پیرودل او فعال شوی دی چې په دې سره به د پایو تولید ټکنی نشي او ټاکلي کچې پایې به هم د سکال تر پایه پورې په بشپړ ډول تولید شي. پر دې سربیره به د پخواني لومړي ماشین عارضي پر مهال نوی ماشین د یو بدیل په توګه فعال وي او د پایو تولید به نه ټکنی کیږي. خلاصی د پردول استبداد ازان وایا ماتی توریش پیشولی هوا د ازان وایا حلا پر قبل ولر شمشاد د ازان وایا.